ټرمپ وایي د ایران یو څه کنګل شوي پیسې آزاد شوې، له امریکا به خوراکي توکي پیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران ځینې کنګل شوي شتمنۍ آزادې کړې دي. هغه همداراز سویس کې له ایران سره د مذاکراتو د لومړي پړاو له پایلو هم رضایت ښودلی دی. د امریکا ولسمشر ویلي تېره شپه د کنګل شوو شتمنیو یوه برخه آزاده شوه او ټاکل شوې دغه پیسې د خوراکي توکو اخیستلو لپاره وکارول شي. نوموړی وایي دغه خوراکي توکي به په ځانګړې توګه له متحده ایالاتو او امریکا کروندګرو پیرل کیږي. غلې، دانې، سویا او هر هغه څه ته چې اړتیا لري زموږ له کروندګرو به پیرل کیږي. نو زموږ بزګران ډېر خوښ دي، ډېرې اړیکې را سره نیول شوي او ښایي هغوی له دې موضوع ډېر راضي دي. هممهاله د ایران د مرکزي بانک رئیس عبدالناصر همتي ویلي چې د دغو لومړیو 6 میلیارد ډالرو د کارېدو څرنګوالی او د هغه هوکړه د منځپانګې له مخې ټاکل شوې چې په 1402 لمریز کال کې د امریکا او ایران ترمنځ لاسلیک شوې وه. هغه په دې لړ کې د لومړیو اړتیاوو توکو او درملو یادونه کړې. د ښاغلي همتي اشاره ظاهرا هغې هوکړې ته ده چې د جو بایډن د حکومت پر مهال د 15 امریکایي اتباعو د ازادېدو بدیل پر سویلي کوریا د تیلو د پلور له درکه د ایران د 6 میلیارد ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو لپاره شوې وه.